خبره مې دا کوله چې دا دوکې دړکې دا خیانتونه د دې نه ځان لرې ساتئ. هر قسمه ته دا غواړې چې ستا په مال کې تا سره څوک دوکه وکړي؟ ته نه غواړې، د بل سره یې څنګه کوې؟ او حدیث کې راځي چې ته چې څنګه غواړې چې خلک تا سره معامله وکړي، دقه شان معامله به د بل مسلمان سره کوې، د بل کس سره به کوې. زه دا نه غواړم چې ما سره څوک خیانت وکړي، زه مونږ د بل سره نه کوو. او دا یاده که چې دې کوله کېږي به در سره. مګر ته ډېر خوشحاله چې زه ډېر هوښیار یم، خو داسې خیانت به سره یو کس وکړي که نه، او داسې دوکه به دله درکړي چې ستا به په دې سوچ کې هم نه راځي چې راماله به یو سړی داسې دوکه راکړي. ځکه چې کما تدین تدان، یا موږ چې پښتو کې وایي چې څه کرې هغه به ریبې. نو خبره مې دا کوله چې را بعض خلک د انشورنس دا پیسې والي زیاتې او بیا کمپنۍ ته لږې ښیي، دا لږې راغلی او دا داسې، او بیا راشي سخت خوشحالي سړي له خو مې دوکه ورکړه، 500 نوټ خو مې ترې ووو. نو الله له به څه جواب ورکړي.